هم موږ یو افغانان یو، موږ لا هم نه پوهېږو. اوس هم موږ خپل پلونه الوزوو. دغه د پرونه بله ورځ په بلخ کې یو پل، هغه پل چې عام خلک پې استفاده یې ترې کوله او پې تېرېدل، هغه پل یې الوزولی. اوس هم یعنې موږ په دې نه پوهېږو چې دغه پل کافر شوی دی، دا مرتد شوی دی، که ولې الوزوو. یعنې په کار موږ ته ده چې موږ دومره فکر ولرو. اوس بهرنیان خو به راځي موږ ته به وایي چې خپل هېواد کنډواله کوي. موږ څه کړي دي؟ آیا موږ د باید ومنو؟ موږ د 2 روپۍ په خاطر باندې خپل هېواد کنډواله کړو؟ موږ خپل پل او روغتون والوزوو؟ موږ خپله مدرسه او جومات والوزوو؟ یعنې د بل ځای خو څخه عربان او پاکستانیان او پنجابیان نه راځي افغانستان ته چې هغه کار وکړي، بلکې موږ دیکتې کېږو، موږ ته پیسې راکول کېږي او د پیسو په مقابل کې موږ هم دغه کار کوو. بل څوک یې نشي کولی په داخل کې. دا کار زموږ دی او موږ باید هغه فکر وکړو چې دلته د اسلام جنگ نه دی، دلته د اسلام او د دین مسله نه ده، دلته د سیمې د استخباراتو مسله ده، دلته د سیمو د هیوادونو د ګټو مسله ده. افغانستان نه غواړي چې په ځان بسیا شي او خپلواک شي. دوی غواړي چې افغانستان د نړۍ د نقشې څخه وباسي. زموږ هغه افغانان چې وسلې راجګه کړې د افغانستان د نظام په مقابل کې، هیله مو دا دی چې دوی د وسلې څخه لاس په سر شي، د سولې میز ته کیني او هغه غوښتنې چې دوی د ټوپک د ماشې په اساس باندې بنسټ باندې غواړي، هغه د سولې د میز پر خوا هم کیږي. مګر دوی هم نه پرېښودل کېږي تر یو حده، په دوی باندې هم فشار راځي، خو باید د فشار څخه ځان وباسي او په دې افغانستان نور زړه بد شي. 40 کاله کېږي په افغانستان کې جګړه روانه ده، هر څه هم د لاسه ورکړل. د نړۍ د